څه نومېږي؟ سلطان. په څه نامه باندې مشهور یې؟ کاک. د پلار نوم دې څه شی ده؟ ظاهر. د کومې ولسوالۍ؟ زرمت. کلی دې څه شی ده؟ پان. سحاک و پان اوسېدونکی؟ و. ښه. طالبانو ولې نیولی؟ طالبانو په دې ونیولم چې زه وشرمېدم ورور جانه دا چاپې ماپې مې شا اچولې په دې کې په ټولو کې زه راغلی وم دا کوم ځای کې چې زه په حکومت کې وم دوی دا د ښه معلومات کېږي په دې وجه باندې زه نیولی. په کومه ځایو کې دې وظیفه اجرا کړې ده؟ په مټاخان کې. ښه. څومره وخت یې وظیفه اجرا کړې؟ په مټاخان کې خو دغه 5 میاشتې کېږي. څومره معاش دې و؟ 10,500 افغانۍ. بل دې چېرته وظیفه اجرا کړې؟ په ګردیز کې. ګردیز کې دې چېرته وظیفه؟ په هغه کې دغه د لرګیو پوسته د لرګیو هغه چې دغلته پوسته ده ورې. وظیفه دې څه شی وه؟ وظیفه مې دغه وظیفه وه عسکر وم. ښه. عسکر وې که پوستې قوماندان وې؟ د پوستې قوماندان وم. څومره معاش دې ودلې؟ 10,500. 10,500 و. ښه. چاپې دې اچولې دي؟ چاپې مې اچولې دي مجاهدینو ته خدای ښه وشرمولم د شمرزویو دغه د ایبت خیلو دغه د څه ورته وایي پاټک. نو مجاهدینو ته زه خدای وشرمولم وروره جانانه. نو په ژوند کې په دغه چاپه کې چې په شمرزو کې راغلی شهیدان مو وکړلو؟ شهیدان یې وکړو. څوک یې شهیدان کړو؟ دغه مولوي صاحب د تشموال. ښه. نور؟ نور عیل مو. ښه. نور؟ نور یو دغه مستریانو دغو په کور کې ولیدل. ښه. او هغه هم شهیدان شو. او ډرون حملې هم کړې دي؟ ډرون حملې هم کړي. چېرته چېرته دې وکړې دي؟ یو ځای له چونو شراکوسي یو ځای په پاټک کې. ښه. و یو ځای دلته په هغه کې په دغه د تورګلیاج صاحب جومات کې. ښه. په پاټک کې مو څنګه ډرون حمله وکړه؟ په پاټک کې دغسې ډرون حمله وسوه طیارې بمبار وکړه. ښه. څوک و در سره ملګري په دې؟ په دې کې اعلی محمد و. ښه. څنګه ترتیب مو برابر کړو؟ عیدګل و. ښه. دغه نفر و. ښه. مالي ترتیب مو څنګه وکړو؟ ترتیب له هغه ځایه چې موږ موټر کې رالو راته ویلې چې ما طالبان نه درئ زه اعتباري سړی یم له ما سره سپور یې چپ هم څوک درته ونه ګوري مانځه خو صحیح ده هغه ده تا ته د معلومات کېږي چې وروره جان درته چپ څوک نه شي کتلی. بیا دې څه وکړو؟ ته چېرته ورته ولاړ یې؟ زه هلته ورته ولاړ وم د وروره جانانه په موټرسایکل باندې خط کش کړ. او د تورګلیاج صاحب په جومات کې په څه ټیم کې ډرون حمله وکړه؟ څه وخت ورغلی؟ دغه ګز ټیم و حمله مازدیګر وسوه. مازدیګر حمله وسوه. ښه. هلته مو څه ترتیب وکړو؟ څنګه؟ هلته مو څنګه چل وکړو؟ هغلته دغه چې ولاړو هغه د محمد غني چې جنجال و د هغه په جنجال په خاطر باندې تلو اتې بس دغسې کار وسو. ښه. طالبانو په جومات کې؟ و. ښه. بیا په تریمه کې کوم خط کش؟ هغه خط کش کړ. ښه. ملګري څوک څوک سره په دې کار وسو؟ اعلی محمد. ښه. عیدګل. ښه. زه ومه. ښه. دغه نفر و. دا څو نفره سو؟ 4 نفر. 4 نفره. څوک څوک ته وې؟ اعلی محمد و، عیدګل و، دا 3. 4م څوک و؟ 3 نفر. 3 سو. 3 نفر. 4م څوک نه و در سره؟ 4م څوک نه و. ښه. روپۍ در کړې دي؟ روپۍ د بره جلا کولې $500. $500. څو روپۍ در کړي ډالر؟ یا دغه 5 وارې راکړي. ښه. د چونۍ عملیاتو کې څو ډالر درکړو؟ 500. $500 یې درکړو. او ده به م ورور دلته شیرشاه ده و د هغه د اکا زمن د فضله کاکا زمن. ښه. د نصیر سره دې م رابطه وه؟ د نصیر سره م رابطه وه د شیرشاه سره رحمت الله سره. ښه. نو دغه تحقیق چې ته اوس کوې په زور و جبر خو به نه در باندې کېږي، خپله رضا اقرار کوې؟ زور و جبر نسته، نه په دې کې هېڅ شی نسته. درواغ خو به م نه وایې؟ نه دروغ هم نه وایم. رښتیا وایې؟